خپل خاورې د حقوقو خبره د وسایلو خبره دا به په هر ځای کې کوو او په دغه بنیاد باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ جوړ شوی دی د دغې د مفاداتو ژغورنه وشي. زموږ د ریاست زموږ چې ټوله سیمه ده که نه نو دغې سره چې د وختونه یو ډسکریمینیشن چې امتیاز ورته ویلی شي دغه امتیاز یې پاتې شوی دی. موږ مقصد 70,000 یا 80,000 خلک چې کوم دي دا پکې دغه جنګ کې مړه شوي دي. د دوی چې دا پوښتنه وکړي چې دغه شمېر یې خو راس کړه په دغه کې زموږ د پښتونخوا خلک څومره زیات دي او د پنجاب څومره دي، نو په دا کې به 90% خو 95% دغه به ټول پښتانه دلته وروړي. دوی چې وایي چې زما په جنګ کې داره سکولونه او داره کالجونه تباه شوي دي، نو ما ته په پنجاب کې د یو کالج او یو سکول وښایي چې ترهګرو د بم ښکار شوی او زه په خپله پښتونخوا کې هر سکول ورته وښولی شم چې دغه د ترهګرۍ ښکار دغه درازیند او درابڼ چې مقصد تر اوسه پوره د دغې شي نه خدای پاک بچ ساتلي دي. دغه ځای هم یعنې کالج باندې یو اټیک شوی و چې ته یې نقصان رسېدلی، خو چې کله دلته یې شي مرسته راشي بیا پښتون پکې ویر کړي او خپل ځان جوړولو زیات کوښښ کړي. که دهشتګردي جنګ یې ده راوړی نه وای دلته پیسې نه میلاودلې، نن که دلته د 35 ارب ډالر میلاو شوي دي، دلته که چېرې F-16 میلاو شوي دي جازونه، که هلیکوپټر میلاو شوي دي چې څه هم ورته میلاو دي، دا د دغه دهشتګردۍ د جنګ له وجې خو هغه هم دوی خالي په یوه خطه کې محدوده وساتله. که چېرې واقعي دا د دهشتګردۍ جنګ داسې وای چې دی جوغه کوي او دا نه وای جوړ کړی، نو زموږ دغه د ډی خان خاوره ده. نو ډی خان خاوره کې دلته په التشۍ باندې حمله کېږي او دغه په 200 میټر کې یا 300 میټر کې راسره بکر پراته دی، هلته دماکه نه کېږي. دغه په مینا بازار کې په پېښور کې هره ورځ به دماکه وه، خو خلکو ته یې دغه هم یا مسله به ور جوړه کړې وه چې شناخت کارډونه یې ټولو بند کړي وو. خلکو دغه طرف ته سوچ او دماغ هم نشو تللی زموږ سره څه کېږي په دا باندې خو به څه اواز خو به پورته کړو. یعنې موږ څه د چرګې بچیان خو نه یو انسانان یو چې دغه داسې طریقې باندې دوی وژني زموږ نقصانونه کوي، نو چا هم دا باندې فعالیت نشو کولی، په دا باندې چا هم خبره نشو کولی. ولې دوی شناخت کارډونه هم بند کړي او خلک یې په مختلفو طریقو باندې مصروفه ساتلي. د چا سره هم زموږ اختلاف په دغه بنیاد نه دی چې یعنې د تا چې څه غندې موږ در سره یا اختلاف دی ورسره، یا دی کومه ژبه وایي یا دی څه خوري، په دغه بنیاد د چا سره موږ نه امتیاز کوو نه ورسره څه بدم دی ورسره اخته. فقط د خپل د وطن د امن خبره او د وسایل خبره په دا باندې به مزاحمت په هر صورت کوو. دغه درازنده ده په دغه کې د تا هسپتال وغیره نشته، د تا چې دلته بیمار کېږي نو دره لرې بیا ډی خان ته به پکې وړې، نو چې هغه ځای ته رسوي هم چې سیریس مریض وي نو هغه خو به مخکې یا ساه به ختمه شي. او د تا د پنجاب کې په عام چې مضافاتي علاقې دوی ورته وایي چې هلته مقصد د یعنې په ښارونه نه دي بلکې دیهاتونه دي، ته هلته ورشه بله ورځ یو ماته یو د دیهات ول هسپتال یې راس کولو یار حق حیران پاتې شي چې دوی هلته کم سهولت ورته جوړ کړي وي. نو دغه آیا د موږ د خاورې کې دغه ولې دغه عموما دغه اپلای کېږي چې یار په ښارونو کې موږ په ښارونو کې هم څه نشته ده، تا څه کوي چې د ښار کې هم چې یعنې داسې سیریس مریض راشي چې یا ملتان ته ریفر کړي یا مقصد بل ځای ته ریفر کړي. خو بهرحال زموږ چې کوم د مضافاتي علاقې دي لکه درابڼ شو، لکه درازنده شوه یا کولاچې شوه، په هغه کې هم د سهولیات دره فقدان دی. په هغه علاوه زموږ د وسایلو په دغه خاوره کې خدای پاک ډېر څه شی راکړي دي، موږ ته ډېر څه شی راکړي دي. پنجاب ته خدای پاک غنم ورکړي دي، دوی هر کال چې کوم دی دوی باقاعده سبسډي ورته وایي. سبسډي یعنې د حکومت د طرفه چې کوم ټیکس لګېږي نو په هغو ځینو شیانو باندې دوی ټیکس نه لګوي. دوی وایي چې دغه شی چې خلک زیات نه زیات په دغه کې انویسټمنټ وکړي، سرمایه کاري وکړي او دا زیات نه زیات دغه شی دوی پیدا وکړي، نو په هغه باندې دوی ټیکس نه ځنې اخلي.
بلکې زیات نه روپۍ هم ورکوي، یعنې دوی ته کله یعنې داسې مرسته ورسره کوي چې هغه شی مخکې لاړ شي. په زراعت کې دوی سبسډي ورکړې ده. او زما په خاوره خدای پاک ماته د مځکې لاندې خدای پاک سره ذریعه شي. دلته په مځکې پاسه ورکړي دي، ماته په مځکه لاندې راکړي دي. زما د لاندې چې کوم خدای پاک وسایل راکړي دي په دا باندې باید د اجر ادا وي. د ده په قانون کې دغه اچولي دي چې کوم وسایل دي چې په خاوره لاندې دي دا د ریاست وګرځي. یعنې زموږ دغه بدقسمتي یې وګڼو، الله پاک خو موږ ته راکړل. اوس دغه زموږ بیا اوس بدقسمتي ده چې دوی داسې قانونونه هم راته پاس کړل چې دا د تاسو یو قسم غلطي ده چې په داسې خاوره پنډېږو چې هلته وسایل دي او وسایل موږ اورو. د زموږ حق دی، د تاسو حق نه دی. ایون چې په مځکه د پاسه هم کم زراعت یعنې زموږ په خاوره کېږي، زموږ د چرسدې او دغه علاقې کې دا چې کم تمباکو دی، تمباکو په نور ځای کې کېږي نه، هلته کېږي، ډېر زبردست کېږي. نو تمباکو باندې یې الټا غله لګولې دي، ډېر لوی لوی ټیکسونه یې لګولي دي چې دغه خو یو قسم پریشا کې بیا رادرو. زما په خاوره کېږي دغه زراعت، او دغه زراعت چې کوم دی او پاونې ته په ټوله زیات ټیکس لګولی دی. پښتون قوم د په ډیورنډ لاین باندې د افغانستان سره پروت دی. زموږ زیاتره کاروبار د ډیورنډ لاین به اخوا هم کېږي، ورسره د بارډر باندې ورسره کېږي. مخکې خو به دا و چې یعنې په افغانستان کې به چې امن هم و، دلته به ښه زبردست کاروبار کېدلو، دلته به هر شی ولې دلته خو بهرنی سامان ښه ډېر رادرومي او ټیکس یې نه پرې اخلي. نو دغه ښه په کم ریټ باندې دلته به میلاوېدلو. افغانستان نه به راتلو زموږ خاوره ته، زموږ خاوره نه به د سیند نه هم د پنجاب نه خلک راتلل، دلته به یې سامان اخلي. نن هغه ټول بارډر یې رابند کړی او هغه بارډر هم د NLC ته ورکړی دی، دا د فوج یوه وړوکې ذاته اداره ده، دغه ته یې ورکړی دی. دا کاروبار په هېڅ ځای باندې هم دوی سره سټاپ کړی دی یا خرابولو کوشش دی. د تا کاروبار په مشینري کې و، مشینري کاروبار یې ټول FW ته ورکړ. کراچۍ ته لاړ شي، دا ترنول ته لاړ شي، ټوله مشینري دغسې پراته ده، زنګېږي لګیا ده. ولې چې FW ځان ته ټیکې اخلي او دوی ته ټیکې موقع شته دی نه چې پښتون قوم خپل ګډی پکې خپل مشینري پکې ولګوي. د پښتنو کاروبار د پراپرټۍ سره هم ریلیټډ و. نن دا پېښور ته چې تاسو لاړ شئ، ډیفینس هاوسینګ سوسایټي جوړوي DHA، نو دوی نه ډېر بې انتها ډېرې مځکې په زور ونیولې. وایي چې موږ یې خپل لګوو قیمت درته، یعنې هغه کرنال چې ته په 1 کروڑ روپۍ باندې نه موندوی شي، هغه د په 2,000 روپۍ 40,000 په 10,000 په زور ځنې اخیستلی چې نه موږ ته دغه کې ضرورت دی. نو هغه دوی خپل ځان ته هاوسینګ سوسایټي پرې دوی به په 4,000 نه په 4,000 روپۍ پکې ګټي. نو د هڅ مختلف رقم په هر علاقه کې یو نه یو ستونزه د ریاست لخوا داسې ور جوړه شوې ده چې د ده ژوند او د عزت او د ده مال او ابرو ته ځنې پکې ښه غټ نقصان دی. د خپلې خاورې او د خپل قام دپاره زموږ په کالج کې ولې دلته قبضه شوې ده؟ دوی خو ریاست دی، دوی خو هر قسم وسایل لري، د هېڅ شي کمای نشته ورته. بیا دا تر اوسه پورې دغه کلونه تېر شو، تر اوسه پورې ځان ته یو ځای نشي پیدا کولی، ځان ته یو ځای نشي جوړولی. زموږ مسله دلته دا ده چې ریاست یک ځای کې موږ عموماً وینو چې یا خو په تباهي کې وینو، یعنې وجود یې چېرته موږ محسوس کوو، یا خو به یې چېرته خلک وهلي، یا به یې څه بې انصافي کړي، بیا ریاست پېژنو. یعنې دغه ریاست هغه عمل چې ریاست ته پکار دی، دی د اسپتال جوړ کړي، دی د سکول جوړ کړي، دی د کالج جوړ کړي، دی ته ماته روډونه او سکولونه جوړ کړي، دی ته ماته امن راکړي. یک شي کې بیا د ریاست وجود چې کوم دی هغه ډېر کم محسوسېږي. نو بیا شي به څه په هغې علاقو کې جرایم زیات شي، خلکو سره نور څه شي نه، یا دلته که ګروندونه وي، ګروندونه وایي، خلکو به لوبې کولی. دلته به مقصد داسې مقابلې وایي چې یو صحت افزا مقابلې ورته ویلی شي، خلکو به د نشې طرف ته سوچ ونه. خو چې کله چېرته مقصد د سهولیت کمی، هلته د ریاست هغه وجود نه وي، نو هلته بیا چې کوم دی هلته به خلک د آیس نشې هم شروع کړي، د چرسو نشې به هم شروع کړي، نور بلا به ګندګي به هلته رادرومي.